د نړۍ نه ماتیدونکی قومندان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه تاریخ د لوی جنرالانو او قومندانانو له نومونو ډک دی، لکه د مقدوني اسکندر کبیر، د روم قیصر، د مغولستان چنګیز خان، د فرانسې نیپولین بوناپارټ او داسې نور. دا ټول ستر قومندانانو نړۍ ولړزوله، امپراتوري یې جوړې کړې، خو دوی ټولو کله ناکله ماتې خوړلې ده. خو یو نوم شته چې تاریخ یې په اړه اعتراف کوي، داسې قومندان چې په خپل ټول ژوند کې هیڅ جګړه ونه بایلله. هغه نوم دی حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه. هغه یوازې د مسلمانانو اتل نه و، بلکې تاریخ یې د نړۍ له خطرناک نظامی نوابغو قومندانانو څخه ګڼي. حتی د جنگي ستراتیژي نن هم د نړۍ په مشهوره پوهنتونونو کې لکه د یونیورسيټي اف اکسفورډ او هاروارډ یونیورسيټي کې د نظامی علومو برخه ګرځول کیږي. خو پوښتنه دا ده د خالد بن ولید رضی الله عنه په جګړو کې داسې څه ځانګړتیا وه چې 1400 کال وروسته هم نړۍ نوم په درناوي یادوي. راځئ تاریخ ته وګرځو. د فارس پر سترې امپراتورۍ لومړی ګزار کله چې د مسلمانانو لومړی خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته حکم وکړ چې د فارس پر سترې امپراتوري برید وکړي. نو دا عادي پریکړه نه وه، مقابل لوری یو داسې امپراتوري وه چې زرګونه ځواک، منظم پوځونه او پراخه خزانه یې درلودې. خو خالد بن ولید رضی الله عنه یوازې له 11000 نه تر 18000 مسلمانانو سره د فارس د 40,000 کسیز پوځ پر وړاندې ودرېد. د شمیر له مخې دا ناممکنه جګړه وه، خو د ایمان، نظم او ستراتیژي له مخې دا د تاریخ یو نوی باب و. او پایله د فارس پوځ په داسې چټکۍ سره مات شو چې د هغوی دربار ته یې د ویرې څپه ورسوله. دا یوازې یو پوځي بریا نه وه، دا هغه شیبه وه چې مسلمانان له عربستانه ووتل او د نړیوال ځواک په لوري ګام پورته کړ. د فارس مهمه سیمه فتح شوه او د تاریخ توازن ورو ورو بدلیده. خو دا یوازې پیل و. کله چې د فارس باچا واوریدل چې د ځواکمن پوځ دومره اسانه مات شوی، نو سمدستي بل 40,000 کسیز پوځ راولېږه. د فکر کوو چې دا ځل به خالد بن ولید رضی الله عنه خامخا ماتیږي، خو هغه نه پوهېده چې مقابل لوری یوازې یو قومندان نه و، بلکې داسې نظامي ذهن و چې د هر حرکت یو څو قدمه مخکې پلان درلود. نو د فارس دربار په غوسه کې و. د هغوی لومړی 40,000 کسیز پوځ مات شوی و، نو دا ځلې لا پیاوړی او مجهز پوځ راولېږه. بیا هم شاوخوا 40,000 عسکر، درنې زغرې او تجربه لرونکي قومندانان. مقابل لور ته بیا هم حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د خپلو محدودو ځواکونو سره ولاړو. ظاهرا جګړه نابرابره وه، خو حقیقت کې د عقل او غرور ترمنځ مقابله وه. حضرت خالد بن ولید د جګړې له پیل مخکې خپل جاسوسان او څارونکي په ټوله سیمه کې خپاره کړي وو. هغه د هر حرکت، هر لښکر او هر پلان مخکې له مخکې خبر ترلاسه کوو. کله چې خبر ورسید چې د فارس لوی پوځ په چټکۍ سره روان دی، هغه د دفاع په تمه کې نه ناست، بلکې په خپله د هغوی پر لور وخوځېد. جګړه د اوسنۍ عراق په یوه سیمه کې ونښته. د فارس یو نامتو قومندان مخې ته راغی او د مبارزې غوښتنه یې وکړه، خو له مسلمانانو یو عادي عسکر وړاندې شو او هغه یې په لومړۍ شیبو کې له منځه یوړو. د فارس پوځ دوهم ځل بې قومندانه شو، خو جګړه دلته پای ته ونه رسېده، بلکې د دواړو لښکرو ترمنځ سخت او خونړۍ نښته پیل شوه. د فارس شمیر ډېر و او ورو ورو د مسلمانانو ځینې مجاهدین شهیدان شول. همدلته هغه شیبه راغله چې ظاهرا هر څه بدل شول. هغه شاتګ چې ماتې نه، بلکې د حضرت خالد بن ولید جنگي تخنیک و. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه امر وکړ مسلمانان دې ورو ورو شاته شي. د فارس پوځ خوشحاله شو. دوی فکر وکړ چې مسلمانان تختی، نو په بېسارې سرعت تعقیب پیل کړ. هر چا غوښتل لومړی ځان د برید کوونکي په توګه ثابت کړي، خو دوی نه پوهېدل چې هغوی په یوه پلان کې راښکېل شوي دي. مسلمانانو په مستقیم خط کې شاتګ نه کوو، بلکې دوی ورو ورو سره جلا کېدل. چپ طرف ته، ښي طرف ته او منځ کې فاصله او واټن رامنځته کېده. د فارس پوځ د تعقیب په تودوخه کې دومره مخته ولاړ چې خپل صفونه یې سره بیل کړل. د هغوی لوی پوځ په څو کوچنیو ډلو وویشل شو او ترمنځ یې تش ځایونه او فاصله پیدا شوه. همدا هغه لحظه وه چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه انتظار کوو. ناڅاپه خپل تیز رفتار اسپاره ځواکونه راوګرځول. هغوی له هغو تشو ځایونو تیر شول او مستقیم د فارس د پوځ زړه ته ننوتل. د دښمن مرکز محاصره شو. هغه پوځ چې څو شېبې مخکې ځان بریالی ګڼه، اوس له هرې خوا راګیر شوی و.
ورو ورو یې لیکې ونړېدې او وروسته یې پاتې عسکر چې غوښتل وتښتي نو د خپلو درنو زغرو له امله یې ژر تېښته نشو کولی. جګړه په بشپړ ډول د مسلمانانو په ګټه واوښته. دا یوازې یو پوځي بریا نه وه، دا د نظامي تاریخ هغه بیلګه وه چې ښایي هوښیارتیا کله ناکله له شمېر ډېر قوي وي. مسلمانان اوس د فارس له سرحده تیر شوي وو او د سترې امپراتورۍ زړه ته یې ګواښ جوړ کړی و. خو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یوازې د جګړې قومندان نه و. هغه پوهېده چې امپراتورۍ یوازې په تورو نه نیول کیږي بلکې په عدالت او اقتصاد هم ټینګېږي. نو ځکه خو یې اصلي ازموینه اوس پیل کېدله. تاریخ شاهد دی چې ډیرو امپراتورۍ به کله سیمه ونیوله نو لوټ، ظلم، درنې مالیې او زور به یې پیل کړ. د عراق او شاوخوا سیمو خلکو همدا فکر کوو. هغوی ویره لرله چې نوی ځواک به هم د پخواني واکمن په څیر وي. خو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د بل ډول مشرتابه بیلګه وړاندې کړه. د عدالت بنسټ د مسلمانانو خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روښانه لارښوونه کړې وه. ظلم مه کوئ، د خلکو مالونه مه لوټئ او د بېګناه خلکو وینه مه تویوئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د همدې حکم له مخې د خلکو شخصي ملکیتونه بیرته هغوی ته وسپارل. هیڅ شی په زور وانخیست. د نظم او قانون لپاره یې محکمې جوړې کړې. د قضاوت لپاره یې له سترو صحابه کرامو څخه قاضیان وټاکل. لومړی ځل و چې د دې سیمې خلک د ځواک پر ځای عدالت ویني. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پوهېده جګړه یوازې په توره نه ګټل کیږي بلکې په اقتصاد هم ګټل کیږي. هغه اعلان وکړ بازارونه دې لکه پخوا فعال وي، سود به نه وي، ظلم به نه وي، د درغلۍ اجازه نشته. د غیر مسلم وګړو لپاره جزیه وټاکل شوه. خو دا مالیه له هغو درنو مالیو ډیره کمه وه چې پخوا د فارس امپراتورۍ اخیسته. خلکو ولیدل چې مالیه کمه ده، امنیت زیات دی، عدالت موجود دی او دا حالت د هغوی لپاره نوی او حیرانونکی و. په چټکۍ سره د سیمې ډیر خلک اسلام ته مایل شول، ځینې مسلمانان شول او ځینې د اسلامي حکومت تر سیوري لاندې په امن کې پاتې شول. نو د مسلمانانو پوځ یوازې د تورو له لارې نه بلکې د عدالت له لارې هم پیاوړی کېده. استخباراتي شبکه پیاوړې شوه، ځایي خلکو د معلوماتو په ورکولو کې مرسته کوله او اسلامي ځواک ورځ تر بلې منظم کېده. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یوازې یو جنرال نه و، هغه یو ستراتیژیک مشر و چې پوهېده که زړه فتح شي نو سیمه تلپاتې فتح کېږي. خو فارس امپراتورۍ لا تسلیمه شوې نه وه. کله چې د فارس باچا خبر شو چې نه یوازې پوځونه یې ماتېږي بلکې خلک هم د مسلمانانو ملاتړ پیلوي نو دا ځل یې لا خطرناک پلان جوړ کړ. دوی یو ځل بیا ستر پوځونه له بېلابېلو سیمو را روان شول تر څو یو ځای شي او مسلمانان په یو ځل له منځه یوسي. خو هغوی نه پوهېدل چې مقابل لور ته بیا هم همغه ذهن ولاړ دی چې د جګړې له پیل څو قدمه مخکې فکر کوي. خو فارس امپراتورۍ دا ځل تېروتنه نه غوښتله. له شمال یو ستر پوځ را روان شو، له ختیځه بل درون لښکر حرکت وکړ. حکم دا و په یو ټاکلي ځای کې سره یو ځای شي او مسلمانان په بشپړه توګه ختم کړئ. که دا دواړه پوځونه سره یو ځای شوی وای نو شمیر به یې دومره زیات و چې مقابلې ته درېدل به یې تقریبا ناممکن ښکاره کېدل. خو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مخکې له مخکې خبر و. د استخباراتي برلاسۍ په وجه هغه سیمې چې مسلمانانو فتح کړې وي هلته ډیر خلک اسلام ته داخل شوي وو او ډیر نور د اسلامي نظام تر سیوري لاندې په امن کې ژوند کوو. همدغه خلک د معلوماتو مهمه سرچینه شول. خبر را ورسید دواړه پوځونه په حرکت کې دي او که سره یو ځای شي جګړه به ډیره سخته شي. نو پریکړه وشوه له یو ځای کېدو مخکې باید جلا جلا ووهل شي. د فارس پوځونه له شنو او غرنیو سیمو را روان وو. دوی د صحرا سخت ژوند سره عادت نه وو. خو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پریکړه وکړه چې له مستقیمې لارې نه بلکې د دښتې له زړه تیر شي. لکه د برق په رفتار سره خپل لښکر د عراق له تودې او سختې صحرا واړوو. دا داسې حرکت و چې دښمن یې هیڅ تمه نه درلوده او ناڅاپه مسلمانان د لومړي پوځ مخې ته راښکاره شول. د فارس له پوځ څخه یو ځواکمن جنګیالی وړاندې شو. هغه د خپل قوي بدن له امله په خپل قوم کې هزار مرد بلل کېده، یعنی داسې سړی چې د زرو کسانو زور لري. هغه غوښتل د مسلمانانو مورال مات کړي. خو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په خپل میدان ته راووت. دواړه مخامخ شول، جګړه اوږده نه شوه او هغه نامتو جنګیالی ووژل شو. د فارس پوځ ته دا لومړی روحي ګزار و. سخته جګړه پیل شوه، دواړه لوري په شدت سره وجنګېدل. خو د فارس قومندان یو نوښت وکړ.
هغه خپل ستړي عسكر شاته کړل او تازه ځواکونه مخې ته راوستل. دا حرکت خطرناک و. ځینې مسلمانان شهیدان شول او حالت ډیر حساس شو. بیا هغه شیبه راغله چې تاریخ بیا تکرار ویني. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه امر وکړ ورو شاته شي. ظاهرا دا بیا شاتګ وو، خو دا شاتګ نه و، دا جال وو. مسلمانان مستقیم نه شاته کېدل، یوازې منځنۍ لیکه ورو شاته شوه، خو چپ او خې اړخونه کلک ولاړ وو. ورو یوه نیمه دایره جوړه شوه. فارس پوځ د حملې په تودوخه کې د همدې جوړونکي حلقې منځ ته ننوت. کله چې حلقه بشپړه شوه اشاره ورکړل شوه. ناڅاپه له شا څخه 4000 اسپاره ځواکونه په بشپړ سرعت ورننوتل. دا همغه ځواک و چې له پیل راهیسې پټ ساتل شوی و. فارس پوځ له هرې خوا راګیر شو، نه مخامخ لاره وه نه شاته. تاریخ لیکي چې دا داسې محاصره وه چې تیښته پکې تقریبا ناممکنه وه. دا لومړی ځل نه و چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دا تکتیک کاروه. له اسلام قبلولو مخکې هغه په یو مشهوره جګړه کې همداسې ناڅاپي اړخیز برید کړی و او د جګړې بڼه یې بدله کړې وه. خو اوس همدا پوځي نبوغ د اسلام تر بیرغ لاندې کارېده. د دې پوځ له ماتې وروسته مسلمانان نور هم د فارس مرکزي سیمو ته ورنږدې شول. امپراتوري لړزېده او بالاخره یو تاریخي بدلون رامنځته شو. دوه ستر ځواکونه چې شاوخوا 700 کاله یو له بل سره جګړې کړې وې، روم او فارس، د لومړي ځل لپاره خپله پخوانۍ دښمني هیره کړه او د مسلمانانو پر ضد سره متحد شول. دا نور یوازې د یوې سیمې جګړه نه وه، دا د دوه سوپر پاور او د یو نوي ځواک ترمنځ مقابله وه. په دې وخت کې د مسلمانانو خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پریکړه وکړه چې یوازې دفاع کافي نه ده، نو امر یې وکړ چې د روم پر لور هم لښکر حرکت وکړي. اوس اسلامي ځواک په دوه جبهاتو کې مخامخ و، ختیځ کې فارس، لویدیځ کې روم. دا د تاریخ یو حساسه پړاو و. خو ولې هغوی ویرېدل؟ ځکه مقابل لوري ته داسې قومندان ولاړو چې هیڅ جګړه یې نه وه بایللې. له شمیر څخه نه ویرېده، د استخباراتو، اقتصاد او عدالت ټول اړخونه یې سنبالول او د جګړې په ډګر کې تل څو قدمه مخکې فکر کوو. هغه و سیف الله، یعنی د الله توره. خو پوښتنه دا ده د خالد بن ولید رضی الله عنه را څه کې و؟ آیا یوازې نظامی مهارت و که نه؟ نه، ژوره ستراتیژي، چټک حرکت، دقیق استخبارات، عدالت او نرم چلن له عامو خلکو سره، او تر ټولو مهم ایمان. همدا هغه عوامل وو چې یو محدود شمېر ځواک یې د نړۍ سترې امپراتورۍ ولړزولې. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ثابته کړه کله چې عقل، ایمان او جرأت سره یو شي نو ناممکن هم ممکن کیږي. او همدا وجه ده چې 1400 کاله وروسته هم د هغه نوم په درناوي یادېږي. خو وروسته له دې چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او د هغه ځواک د فارس امپراتورۍ ځواکونه مات کړل، نو ستر تمرکز یې لویدیځ ته شو، یعنی د روم امپراتورۍ ته. مسلمانان د فارس له سرحده تیر شول، اوس یې د لویدیځ ستر ځواک روم مخ ته ودرېد. دا یوازې د جګړې موضوع نه وه، بلکې د نړۍ د قدرت توازن بدلولو پړاو و. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه پوهېده چې په جګړه کې بریا یوازې د شمیرو سره نه کیږي، بلکې د عقل، ایمان او استخباراتو له لارې هم ترسره کیږي. روم ستر او تجربه لرونکی پوځ درلود، خو مسلمانانو یې د استخباراتو له لارې د هغوی پلانونه مخکې معلوم کړل. همدا راز روم هم خپل جاسوسان په ښارونو او لارو کې خپاره کړل. دښمن خبر و چې لږ شمېر مسلمانان وړاندې راځي. د دوی ځواک د کاذبو معلوماتو ښکار شو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل ځواک سره د صحرا او غرونو له لارې حرکت وکړ. دښمن فکر کوه چې مسلمانان کمزوري دي، خو ناڅاپه یې د لوی پوځ په منځ کې د مسلمانانو کوچنی ځواک ودرېد او د هغوی مرکزي لیکې محاصره کړې او بالاخره دا لوی ځواک هم مات کړ. خو د جګړې سره سره حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه عدالت او اقتصادي اصلاحات هم جاری وساتل. خلک یې د ظلم او زور له ویرې خوندي کړل. د جزیې سیستم یې داسې تنظیم کړ چې د خلکو زړونه یې وګټل. د بازارونو نظم یې برقرار کړ او سود یې ختم کړ. نتیجه خلک اسلام ته مایل شول، د مسلمانانو ملاتړ زیات شو او د پوځ روحیه لا پیاوړې شوه. نو په اخر کې داسې ویلی شو چې شمیر مهم نه دی، هوښیارتیا او ستراتیژي مهمه ده. جګړه یوازې توره نه ده، عدالت، اقتصاد او استخبارات د بریا اساس دی. ایمان ځواک ورکوي، هغه ځواک چې د انسان ذهن او زړه یوځای کوي. نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یوازې یو جنگي جنرال او قومندان نه و، بلکې د تاریخ یو ستر مشر هم و.
چې د نړۍ په اړه یې نوی فهم او لید وړاندې کړ.